اخر په سپیس سټیشن کې کله چې هم استرونټس ته د نوکانو کټکولو ضرورت پیښ شي نو د یو خاص قسمه ماشين ته ودرېږي. خو سوال دلته کې دا پیدا کیږي چې اخر استرونټس صرف د نوکانو کټکولو لپاره د ماشين ته ولې ودرېږي. اصل کې چې کله هم استرونټس خپل نوکان کټکول شروع کی نو دا په سپیس سټیشن کې په خورېدو باندې شروع کی او د دې ماشين کار داده چې دغه د نوکانو ټوکړې هوا ته نه پریدي بلکې دا ډایرکټ ځان طرف ته راکاږي او فرض کړه استرونټ داسې ونی کې بغیر ماشين نوکان واړو کی نو داغه نه بعد دغه نوکانو ټوکړې دوه غټه مسلې جوړول شي چې پای کې په پیله نمبر باندې دی چې دا د نوکانو دا وړې وړې ټوکړې د استرونټس سترګو ته تللی شي او دا غي سترګې ډیمیج کولی شي او فرض وکړه که داسې وشي نو بیا په سپیس کې د دې علاج هم ممکن نه دی او دویم دا وړې وړې ټوکړې ماشين ته نقصان هم ورسولی شي. دغه شانتي په سپیس سټیشن کې د ویښتو کټکولو لپاره هم یو سپیشل قسمه ټریمر تیار کړی شوی دی چې دې ټریمر په دې سر کې یو ویکیوم سیستم لګیدلی دی. کله چې هم استرونټ خپل ویښته واړه کول شروع کی نو سم دستی دغه ویښته د خپل ځان ته راخکل شروع کی او دا هوا ته نه پرېږدي او دا ویښته په هوا کې د خورېدو نه بچي او صرف دا نه بلکې استرونټس لپاره په سپیس سټیشن کې خپل غاښونه صفا کول یو ډېر لوی چیلنج دی. هغه ځکه چې مونږ کله هم نورمال طریقې سره خپل غاښونه برش کوو نو زموږ په خوله کې دغه ګندو به چې کوم دی هغه مونږ بار وتو خو د استرونټ سره داسې بالکل نه بلکې هغه د دې الټه کوي. استرونټ چې کله هم خپل غاښونه برش کوي نو دا غي نه پس د دې په خوله کې دغه ګندو به دی واپس تیرول شروع کوي ولې چې الته کې د اوبو انتهایی سخت کمی دی او د اوبو یو قطره هم نشي ضایع کولی. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره مونږ ضرور فالو کړئ.